راسئ د الله تعالی سره صلح وکئ. د خدای په ذات قسم چې الله تعالی ستاسو د صلح په انتظار ناست دی. چې کله ستا بې وفایي ته الله ګوري، ستا بې وفایي ته د کائنات ګوري، نو دریاب سهار دا خواست کی چې الله ما ته اجازه راکړه چې زه تباه کړم. اسمان دا خواست کی یا الله ما ته اجازه راکړه چې زه تباه کړم. او مځکه دا خواست کی چې الله ما ته اجازه راکړه چې زه تباه کړم. الله تعالی ورته وایي ان کان عبدکم فشانکم بی و ان کان عبدی فشانی بی. که ستاسو بنده دی ستاسو په حواله دی، که زما بنده دی د دې نافرمانۍ سره یو ځلې ما ته راحواله کړي. الله تعالی ورته وایي دی اسمانو ته وایي ورته زه د انتظار په شکل ورته ناست یم. ورته ای بنده ان اتانی لیلا قبلتو، که چیرې د شپې راسې زما سره رول کوي زما قبولې. زوی چې کله د پلار د کوره څه ولاړ سي، زوی چې د پلار د درباره څه ولاړ سي، او زوی چې کله د پلاره څه ناراضه ولاړ سي، نو پلار د شپې او د ورځې د غزوی په انتظار او د ځان سره فکرونه کوي که زما زوی رالی زه بیداره کم کوم، که زما زوی رالی زه به په دې شکل معفوم، که زما زوی رالی زه به په دې شکل په ذکر پورې نسم، ځکه د هغې محبت دی. په خدای قسم چې د الله تعالی د دې ګناهګارانو سره کم محبت دی. یا داود لو یعلم المذنبون ماذا علی، که دا ګناهګاران په دې خبر سي چې زما د دوی سره څومره محبت دی، لتقطعت اوصالهم، دا د بدن جوړونه به د ډېر شوق زله پریسي چې زموږ رب زموږ سره څومره محبت لري. الله وایي بندای بې وفا ان اتانی لیلا قبلته، که د شپې راسې هم زما قبولې، و ان اتانی نهارا قبلته، که د ورځې راسې هم زما قبولې. یا ابن آدم ذکرتک وتنسانی، زما هر ګړی په یاد دی لیکن ستا زه هېر یم. سترتک ولا تخشانی، ډېر ځله مې پرده در باندې واچوله لا نه راسه بیریږي، نه دې رسوا کوم، د رسوایۍ څخه دې محفوظه کوم، هر څه در سره کوم، لیکن د هغې باوجود بیا هم نه راسه بیریږي. باره ورته ان ذکرتنی ذکرتک، که دې په یاد یم هم یې په یاد یې، و ان تنسانی ذکرتک، که چیرې در څه هېر سم زما څه نه هېرېږي، زما هر ګړی په یاد یې. او چې کله په روژه کې یا په هر وخت کې بنده د خپل رب سره صلح وکړي، نو ملایکې په اسمانو کې څراغونه بل کړي، او ملائکه په اسمانو کې دا زیر کوي و اصطلح العبد مع مولاه، نن د مځکې پر مخ باندې بنده د خپل رب سره صلح وکړه. الله تعالی ورته وایي من تقرب الی شبرا تقربت الیه باعا. ای بنده که دا یو لویشت را نږدې سي، دا یو لیست در نږدې کېږم. وان تقربت الی باعا تقربته الیک ذراعا، که دا یو لیست را نږدې سي یو ګز در کېږم. الله وی من اتانی یمشي، چې پر پښو باندې را روان سي، اتیته هر ولا زه په منډه مخله درځم. نن په ننواتې شکل الله ته کښېنستل، د الله په دربار کې خپل عذر پیښول، او د الله تعالی دربار کې دا فیصله کول چې یا الله ستا د ذاته بغیر بل څه نه لرم، یا الله ستا محبت بل ځای نسم پیدا کولی، یا الله ستا شفقت بل ځای نسم پیدا کولی، یا الله ستا رحم الفت بل ځای نسم پیدا کولی، یا الله چې څومره نافرمانی راسه اوسه بس پر هغې باندې مې توبه ده، یا الله د دې څه وروسته ستا سره دا وعده ده چې ستا نافرماني نه کوم. چې بیا د الله تعالی محبت په کوم شکل پر تا باندې راسي. زه تاسو ته آخر د حافظ ابن قیم واقعه بیانوم. حافظ ابن قیم کله وایي چې زه د بغداد په ښار کې په یو کوڅه کې ولاړ یم، د خپل شغل او مصروفیت پر طرف باندې روان یم. یو مور د هغې بچي ته په غصه باندې ده، هغې د دروازې سره وایستی، د کور د دروازه یې خلاصه که کوڅې ته دروازه ده، او هغې ته یې پر دې سر باندې څو صافېډې ورکړې، د کوره سې پورې وایي دننه یې دروازه ورته بنده کړه. نو حافظ ابن قیم وایي زه ورته ودرېدم چې الله تعالی څه ننداره پېښوي. هغه بچی لږ روان سو، یو ساعتکۍ یې وژړل، د کور دروازه ته ولاړ دی چې یو ساعتکۍ یې وژړل، باره د کوره سره روان سو د کوڅې د یو کونج ولاړ دی، او د کوڅې په کونج کې شاوخوا وکتل، یو ساعتکۍ ډېر حیران و پریشان ولاړ دی. دوباره د ګرمۍ زمانه د برته رالی د کور دروازې ته ودرېدی، او چونکې مور دروازه نه خلاصېږي ډېر یې وژړل، باره د دې دروازې پر چوکاټ باندې پروت دی، بید سوی دی. یو ساعت بعد مور دروازه خلاص کړه، که
کورې بچی به د دې مور غوسه لا نه ده سړه سوې مری 2 سافېړې نور ووایي ته بیا زما کور نه راغلې دی اخر په دې ژړا کې ورته مور یوه خبره کو زما د خبرې یوې خبرې اورېدنه وکړه د هغې څه وروسته بیا زه کور هم پرېږدم هر څه پرېږدم مور ورته څه خبره راته کوي ورته یې مورې چې کله تا زه د کوره پسې واخیستم زه د دې کور در کونجه و در دې کوڅې در سره ولاړم زما دا فکر و سوچ و چې زه خپل ځان هر ځای ګرځولی سم زه به ولاړ سم د چا د ګوټو مزدوري به کوم د چا د کور مزدوري به کوم د چا چوټې به پالشوم لیکن د خپل ځان نه بقا به پیدا کړم لیکن مورې چې کم شفقت ستا زما سره دی نو زما دا عقیده ده چې ستا د کور ستا د غېږې بغیر هغه شفقت بل ځای نه شم پیدا کولی نو مورې که ته ما د کوره پسې واخې ستا د کور شفقت به بیا زه چیرې پیدا کړم نو چې کله دی مور ته د شفقت ذکر کوي د هغه مور محبت او شفقت په جوش کې راغلی بره رامنډې کوي دې زوی په دې غېږ پورې نسې موچوي ورته زوی چې کله زما شفقت ته بل ځای نسې پیدا کولی ما ته په هر حال کې قبول منظور یې نو علامه ابن قیم وایي چې تاسو راسئ د خپل رب دربار ته داسې کښېنئ او دا ورته وایه چې الهي عبدک العاصي اتاکا یا الله ګناهګاره بنده خو راغلی مقرا بالذنوب وقد دعاکا یا الله د ګناه اقرار کوم او تا ته ژړا کوم ان تغفر فانت لذاک اهل یا الله که مغفرت راته وکړې ته د دې اهل یې و ان تردد فمن یرحم سواک یا الله که مې د کوره پسې واخې بیا به مې څوک کور ته پرېږدي نو د الله ذات دی د الله شفقت دی د الله محبت دی د الله تعالی د دې خپلو بندګانو سره مینه ده الله تعالی زما او ستا د توبې د ډېره وخته انتظار کوي چې زما بنده به زما سره کله صلح وکړي زما بنده به زما سره کله جوړه وکړي نو د الله د صلح بهترین نه موقع په ټوله کال کې رمضان المبارک او په ټوله رمضان المبارک کې دا عشره او په دې عشره کې د جمعې ورځ او په جمعې په ورځ کې د جمعې آخرنی مازدیګر د لمر لوېدو پر وخت چې انسان د ځانه سره فیصله وکړي چې زما د نافرمانۍ لمر ولوېدی بس نو بیا به د الله رحم راځي الله تعالی به پر موږ باندې وسیله کوي او الله تعالی به موږ ته شفقت او الله تعالی به پر دې روژه مات زموږ ازادي د جهنم وسکي الله تعالی دې دا څو خبرې په خپل دربار کې قبول وګرځوي